د کهانۍ شروعات کیږي د 2045 نه چرته کې چې د پارمکس نوم ساجیبه غونته کې مخلوق په دنیا باندې حمله کړې وه او په کروڑونو انسانان یې تباه کړي وو. دې مخلوق ته د شکست ورکولو دپاره اخرکار د میزر نوم یو پایلټ خپل جهاز د پارمکس سپیس شپ سره وجنګو چې د خپل ځان تباه کولو سره پارمکس له هم شکست ورکړ او دنیا یې ترې بچ کړه. د دې واقعیا نه 50 کاله پس موږ د انټرنیشنل فلیټ نوم میوزیک کې وینو چې ډېر شی ماشومانو نه ټریننګ ورکولی کیږي ځکه چې دوی د پارمکس پر روانو حملو کې د دنیا حفاظت وکړي. دې ماشومانو له د یو گیم په ذریعه ټریننګ ورکولی کیږي او د ټولو ماشومانو په سټ باندې نټونه لګولی وي چې د دې په ذریعه د ټولو ماشومانو په سکلز باندې نظر وساتلی شي او په دې کې د ټولو نه ښه کلاړی اینډر وي. د اینډر دماغ دومره تیز وي چې ټولو ماشومانو ته داسې محسوسیږي چې دی دوکه کوي او په دوکه باندې گیم ګټي. خو کلونل ګراف ته داسې ښکاري چې پر روان وخت کې به اینډر زموږ هیرو وي او میجر اینډرسن اوس هم د خبرو سره اتفاق نه کوي ځکه چې اینډر له د قابلیت سره د یو لیډر پرسنالټي هم پکار ده. بیا یو ورځ دی اینډر لیبارټري ته د سرجري دپاره راوغواړي چې د دې نه دا ظاهریږي چې د پروګرام پوره شوی دی. په دې سرجري کې د ته ډېر درد ورورسي او چې څنګه دی د لیبارټري نه بهر راوځي نو په دې کې یو څو هلکان دی ګیر کړي او د دوکې الزام پرې ولګوي او راباندې پکې. خو په سرجري کې د اینډر د سټ نه هغه نټ وباسلي وي. په دې وجه اینډر هم شاته نه شي او د خپل ځان د بچ کولو دپاره په یو لرګي باندې د دې لیډر له سر ووخي چې دې سره دغه نور ماشومان هم ویریږي او وروسته شي. بل طرف ته ګراف او اینډرسن اوس هم د کیمرې په ذریعه دا هر څه ویني او ګراف د اینډر د فیصلې نه ډېر زیات خوشحاله وي. د دې نه پس چې اینډر خپل کور ته راشي نو خپلې خور ویلنټاین ته دا ټوله قصه بیان کړي. بیا د روټۍ په دوران کې د مور پلار ده ته وایي چې تاسو غلط نه دي کړي، دا هر څه تا د خپل ځان د بچ کولو دپاره کړي دي. په دې کې اینډرسن او ګراف د دې کور ته راشي او د اینډر نه یو څو تپوسونه وکړي او اخر کار اینډر ته وایي چې ته په خپل ټیسټ کې پاس شوی او دا هم ورته وایي تا چې کوم هلکان والي دي نو دا دې د مجبورۍ نه یعنې د خپل ځان د حفاظت دپاره دې والي دي. بیا ورته ګراف وایي چې ستا دماغ د میزر په شانتې تیز دی، په دې وجه زه غواړم چې ته پروګرام ته واپس راشي. او اخر کار اینډر د دې خبره ومني او هغه سپیس شپ ته ورسي په کوم سپیس شپ کې چې د نورو ماشومانو سره بینډل سکول یعنې ټریننګ سکول ته ځي. دلته کې د اینډر ملاقات د بین او د الی نوم یو دوه ماشومانو سره وشي. په دې دوران کې ګراف دې روم ته راشي او اینډر ورسره ټوکې ټقالې وکړي. نو ګراف ټولو ماشومانو ته وایي چې ستاسو په کلاس کې د ټولو نه سمارټ هلک اینډر دی. ټول ماشومان د اینډر طرف ته ډېر په حیرانتیا سره ګوري. د دې نه پس چې دې ټریننګ سکول ته راورسي نو اینډر ګراف پسې راشي او ورته وایي چې ستا د لاسه ټول ماشومان زما نه نفرت کوي. خو د ګراف مقصد دا وي چې موږ له د ګټې دپاره زموږ پوځ ته د یو ښه لیډر ضرورت دی. د دې نه پس بیا د کلاس په دوران کې ګراف ټولو ماشومانو ته خپلې ذمهواري وښوده او د میزر یو ویډیو هم ورته په سکرین شو کړه چې په هغې کې میزر د پارک سپیس شپ یې تباه کړی وي. خو اینډر ته دا ویډیو لږ غوندې کې عجیبه ښکاره شوه. بیا په سباله باندې ټول ماشومان ټریننګ روم ته بوتلو. ګراف اینډر د ټولو مخکې روم ته ورولېږه او نور ماشومان هم ورپسې نمبر په نمبر ورولېږه چې دې سره ټولو ماشومانو خپله لار وپېژندله. بیا بین او اینډر د خپل هتیار استعمالولو فیصله وکړه. نو دې ته دا اندازه وشوله چې د دې هتیار ګولۍ د وجود هر حصې سره ټچ وله نو هغه ځای به جم کیږي. بیا ګراف دا ټول د دې روم نه رابار کړو او ورته وویل چې په دې روم کې به تاسو د نورو ټیمونو سره مقابلې کوئ او دا سوډانې دې ټولو ته د گیم رولز وښیي. ورته ووایي که تاسو چېرته د دشمن په لاسو خپو باندې حمله وکړه نو یو پوینټ به درته میلاویږي او که چېرته د دشمن په سینه باندې حمله وکړه نو 6 پوینټس به درته میلاویږي. او که چېرته په تاسو کې یو کس هم بغیر د ګولۍ خوړلو د دشمن دروازې ته ورسېدو نو د هغه ټیم به د دې ګیم وینري. د دې نه پس بیا 3 میاشتې مسلسل ټولو ماشومانو ته د ایلین سکیپ پلیټ بیټن سره د مارشل آرټ یعنې د کراټو ټریننګ هم ورکړو. خو اینډر ته داسې محسوسیږي چې ما ته اوس هم د دشمنانو باره کې پوره جانکاري نشته دی. اصل کې حقیقت دا وي چې چېرته هم چا دته دا نه ویلي چې میزر څنګه فارکس پوځ له شکست ورکړی و. بیا ګراف اینډر ته وایي چې ته د ټولو لیډر جوړ شه. خو اینډر ورته وایي چې ما ته پته نشته چې زه به دا ټول هر څه څنګه کوم ځکه چې دلته کې ټول ماشومان د یو بل نه مختلف وي او د اینډر یو ملګری هم نه وي. د دې نه پس بیا د شپې اینډر ته په خپل ټیبلټ باندې یو گیم میلو شي او هغه دغه گیم پلی کړي او ایلی هم ورڅه خوا کې ناست وي. په دې گیم کې یو وړوکې شان منګکورې وي چې په 2 ګلاسونو کې یو ګلاس ته ورکوزول وي. خو اینډر چې منګکورې کم ګلاس ته ورکوزوي نو منګکورې پکې مړ کیږي. بیا اینډر په درېیم ځل د ګلاسونو په ځای منګکورې دغه ځای کې د یو غټ کس سترګې ته ورننه باسي چې دې سره دا گیم هم دی وګټي. بل طرف ته ګراف او اینډرسن هم دا گیم په سکرین باندې ګوري. اصل کې دا هم د گیم یو حصه وي خو اینډرسن د اینډر په ګټه باندې ډېر زیات حیرانه وي ځکه چې د نن نه مخکې چا هم داسې کارنامه نه وي کړې. د دې نه دا ظاهره شي چې اینډر یو بهترین کلاړی دی. په دې وجه دې ډېر زر اینډر سلیمنډر آرمي ته ولیږه چې دغه آرمي تر نن تاریخه پورې یوه مقابله هم نه ده بایللې.
چې اینډر دغه ځای ته لاړ شي نو د ملاقات د پیټرا نوم یو جنۍ سره وشي چې د دې ټیم تنها جنۍ وي. بیا د دې ټیم لیډر بونزو سره ملو شي چې د اینډر پر راتلو باندې ډیر زیات غوسه وي او ورته وایي چې دا نری چغچې ولې زموږ نه بهتر دی، ته ولې راغلی زموږ ټیم ته؟ بیا بونزو اینډر ته وایي چې زه به ډیر زر تا خپل ټیم ته واپس ولېږم، خو هغې پورې ته کوشش کوه چې د چا مخې ته را نشي. او دا هم ورته وایي چې کله زموږ ټیم په ټریننګ روم کې د دشمن دروازې ته ورسي نو ته به په یو ګوټ کې پټ شي او میدان ته به بار نه روځي. د دې نه پس پیټرا اینډر ته وایي چې بینډل روم د ټریننګ دپاره همیشه کولو وي، په دې وجه که ته غواړې نو زه به په ټریننګ کې ستا مدد وکړم. اینډر د دې دپاره راضي شي او بیا دې دواړه بینډل روم ته لاړ شي چې هلته پیټرا اینډر ته ډیر ښه ټریکس وښودل چې دې سره دې یو بهترین شوټر جوړېدی شي. خو بونزو چې دې دواړه یو ځای په کمره کې ولیدل نو ډیر زیات غوسه شو او اینډر ته وایي چې تا ته پریکټیس کولو ضرورت نشته. نو اینډر ورته وویل چې زه تا سره په ځان له ځای کې خبرې کول غواړم. بیا چې دې دواړه یوازې په روم کې ملو شو نو اینډر ورته وایي چې د ټریننګ په دوران کې به زه ستا هره خبره منم او د دې نه علاوه ته زما څه پلار نه یې چې په هر ځای کې به ستا د اډر ما تخت یم. لږ وخت پس چې وړومبی میچ شروع شي نو اینډر د بونزو په ویلو باندې یو ګوټ کې ودرېږي خو ډېر زر د بونزو ټیم شکست خوړلو واله و. نو اینډر د پیټرا بچ کولو دپاره لاندې راودانګل. بیا دې دواړو یو پلین جوړ کړو. پیټرا اینډر له دې کور کو، اینډر د لاندې غورځېدلو انداز جوړ کړو چې دې سره د دوه کسان وویشتل او اچانک په دشمنانو باندې یو زورداره حمله وکړه او په دغه حمله کې سلیمنډر ټیم فتح حاصله کړه. بل طرف ته ګراف د اینډر دې بهادرۍ نه ډېر زیات خوشحاله شو. د دې نه پس بیا د روټۍ په دوران کې نور کلاړیان بونزو ته ووایي چې اینډر یو بهترین کلاړي دی او دې د ټیم نه بار کول نه دي پکار چې په دې باندې بونزو له نوره غوسه هم ورشي. بیا د کراټو پریکټیس په دوران کې بونزو اینډر پسې راشي او په خېټه کې ورله یو سوک ورکي او ورته وایي که بیا دې زما د ګمراهۍ کوشش وکړو نو وجنم دې. بیا په سواله باندې ګراف اینډر خپل دفتر ته راوغواړي او ورته وایي چې ته ځان له خپل ټیم جوړ کړه، ستا د ټیم نوم به یې ډریګن آرمي. اینډر ډیر زر د دې لپاره رضا شي او اخر کار سوډاني ماما اینډر ته خپل نوې کمره وښیي چې هلته د خپل نوې ټیم سره ملو شي چې په هغې کې الی بین او ګوډناټ هم شامل وي. بیا اینډر خپل ټیم ته وایي چې موږ به د یو بل ډیر عزت کوو او د یو ټیم په شانتي په اتفاق سره به یو ځای کار کوو. د دې نه پس اینډر خپل ټیم سره ډیر خواري محنت وکړي او ډیر زر په 3 نمبر رینک ته راشي. بل طرف ته اینډرسن ګراف ته وایي چې ما ته د بره نه نوټس ملو شوی دی چې موږ ته زر تر زر د مخکې تللو واله د ټیم نوم راولېږئ. خو ګراف په دې خبره باندې ډیر زیات پریشانه وي ځکه چې ډریګن آرمي وړومبي نمبر رینک ته لا نه وي رسېدلې. بیا ګراف د دې دپاره یو داسې آیډیا راوباسي چې تر اوسه پورې چېرته هم نه وي شوي. ګراف اینډرسن ته وایي چې موږ به د وړومبي 3 ټیمونو ډریګن لیپړ او د سلیمنډر په منځ کې مقابله کوو چې څوک هم دا مقابله وګټي نو هغه به مخکې ځي. د دې نه پس ټولو ټیمونو ته د مقابلې دپاره د تیارېدو خبر ورکړي. په دې دوران کې د اینډر د ټیم د یو کس په انجري شي. اینډر دغه کس د علاج دپاره ولیږي او د ده په ټیم کې یو کس کم یو بیا هم دې د مقابلې دپاره تیار شي. خو د خوشقسمتۍ نه ګراف د دغه هلک په ځای پیټرا د اینډر ټیم ته راولېږي. بیا اینډر د ټولو نه اول یو هلک د پیټرا ډال جوړ کړي او د ټولو نه مخکې ولیږي ځکه چې دا خپل بهترین نشانې سره په دروازه باندې موجود ټول څوکیداران ختم کړي. د دې نه پس بیا بین اینډر په یو پړي باندې وتړي او د ټولې کمرې معاینې کولو دپاره یې ولیږي او د دغه جانکارۍ ملاوېدو سره اینډر د مخکې تللو دپاره یو پلین جوړ کړي او د ایلای نه ټول کسان تو شي او سیدې د دشمنانو دروازې ته ورسئ او آخر کار دا مقابله ډریګن آرمي وګټي. د مقابلې نه پس بونزو اینډر پسې باترومانو ته راشي چې اینډر هلته کې لامبي او اینډر ته وایي چې ما سره مقابله وکړه خو د اینډر په دې کې هیڅ دلچسپي نه وي چونکې اینډر سره د خپل ځان د بچ کولو دپاره هیڅ لاره نه وي. په دې وجه دې بونزو له یوه تیزه دیکه ورکړي چې دې سره د هغه سر لاندې پرس ته ولګي او بېهوشه شي. د دې نه پس بیا بونزو سرجري دپاره لیبارټرۍ ته ولېږي. بل طرف ته اینډرسن او ګراف اینډر له د حوصلې ورکولو کوشش کوي خو ګراف اینډر ځان له روم ته بوځي او ورته وایي چې بونزو به ژوندی بچ شي، ته د هغې باره کې ډېر سوچونه مه کوه. خو د اینډر د ګراف په خبرو باندې بالکل یقین نه وي. ګراف اینډر ته وایي چې د سرجري نه پس به بونزو ریکوري دپاره لاندې ځمکې ته لیږي چې په دې باندې ورته اینډر وایي چې زه هم لاندې ځمکې ته ځم او خپلې خور سره میلاوېدل غواړم. خو ګراف ده ته پروګرام په نیمه کې د پرېښودلو اجازت ورنه کړي. نو اینډر په خپله دا پروګرام پرېږدي او لاندې ځمکې ته لاړ شي. بیا اینډرسن ګراف ته وایي چې لږه ګزاره کوه، خیر دې دا ماشومان دي. خو ګراف ورته وایي که موږ انسانیت بچ کول غواړو نو موږ به دا ماشومان په صفایانو کې
بدلو. د دې نه پس موږ لاندې په ځمکه باندې وینو چې ویلنټاین خپل کور ته راشي نو ګراف دې سره ملاوېدلو دپاره راغلی وي. بیا ګراف ویلنټاین ته وایي چې خپل ورور پویولو کې زما مدد وکړه. ویلنټاین انډر ته ویل چې د خپل ځان د بچ کولو دپاره تا په ګونځو باندې حمله کړې ده، په دې کې ستا څه غلطي نشته ځکه چې ته هغه ډېر زیات تنګولې او ته همیشه غلی نه شوې پاتې کېدې. ویلنټاین دا هم ورته ووایي که ته چېرته واپس لا نړې او پارکس موږ له شکست راکړو نو دا دنیا به همیشه ختمه شي. آخر کار انډر رضا شي او بینډل سکول ته یې د بوتللو په ځای پارکس پلینټ څه موجود یو بیس ته بوځي چې هلته دته د اخري ټیسټ دپاره ټرینینګ ورکول کیږي. او که چېرته انډر په دې ټیسټ کې پاس شو نو هغه به په پارمیکس باندې د حملې کولو والا د ټول پوځ کمانډر وي. اصل کې د دې دا بیس په یو داسې پلینټ باندې وي چې هلته کې به مخکې پارمیکس اوسېدل، خو د نن نه 13 کاله مخکې انسانانو په دې ځای باندې حمله وکړه او پارمیکس یې د دې ځای نه وشړل. خو د انډر په دماغو کې دا خیال وي چې پارمیکس په آرام سره په خپل پلینټ باندې اوسېږي نو په هغې باندې بغیر د څه وجې د حملې کولو څه ضرورت و. نو ګراف انډر ته وایي چې پارمیکس نن په موږ باندې حمله ونه کړه، د دې دا مطلب نه دی چې سبا به هم نه کوي. د دې نه پس بیا د انډر خپلې نوې کمرې ته بوځي چې څنګه سهار سترګې وغړي نو د چاپونه یو ډک سړی وویني او ډېر زیات ویریږي. دغه سړی اچانک په انډر باندې حمله وکړي او ورته وایي چې ته به په چا باندې هم یقین نه کوې، حتی کې تر دې پورې چې په خپلو استادانو باندې به هم یقین نه کوې. دا سړی بل څوک نه وي بلکې میزر وي چې اوس هم ژوندی وي. بیا انډر میزر ته وایي چې زما په دماغو کې دا یوه خبره نه راځي چې کله هم موږ ته د میزر ویډیو شو کوي نو چې څنګه د پارمیکس په شپ کې دماکه وشي نو ویډیو بند شي. بیا میزر انډر پوره ویډیو کتلو دپاره بوځي چې هلته انډر ته پته ولګي چې کله میزر د پارمیکس مین سپیس شپ تباه کړو نو باقي نور واړه جهازونه اټومیټیک بند شو، د بر اسمان نه لاندې ځمکې ته را روان شو. میزر انډر ته وایي چې دا ټول پارمیکس د رانی د اډر ماتښت دی، یعنی د رانی دماغو سره کنیکشن لري او که چېرته رانی نه وي نو دا پارمیکس هیڅ دماغ او سوچ نه لري او په خپله مري. او د دې نه علاوه دا ویډیو نیمګړې په دې وجه شو کیږي چې میزر د پارمیکس رانی پوره تباه کړې ده او که نه، یعنی د دې دا مطلب وي چې میزر په پارمیکس باندې پوره غالب نه دی راغلی. او که پارمیکس دوباره خپل نوی پوځ جوړ کړی وي نو د دې نه دا ظاهریږي چې په دغه پلینټ باندې به د پارمیکس یو بله نوې راني موجود وي. میزر ورته دا هم وایي چې دا ټول د اوبو په تلاش کې دلته راغلي دي. بیا میزر انډر خپل نوي ټیم سره ملو کړي چې په دغه ټیم کې بوناډ، بین، پیټرا او الی شامل وي. بیا میزر خپل ټیم ته وایي چې پارمیکس د لږ وخت نه ډېر په تیزۍ سره خپل پوځ بړاوي، یعنې ډېروي. په دې وجه موږ له پکار دی چې موږ د اول نه په دې باندې حمله وکړو ځکه چې دوی په ځمکه باندې په انسانانو باندې د حملې کولو څه سوچ ونه کړي. حالانکه د انډر اوس هم دا خیال وي چې پارمیکس خپل کار سره کار لري او موږ له بغیر د څه وجې په هغې باندې حمله کول نه دي پکار. د دې نه پس دی بیا انډر او د هغه ټیم په یو نقلي سپیس شپ کې د ټرینینګ دپاره ولیږي چې په هغې کې انډر د دې میشن لیډر وي او د ټول پوځ کمانډ یې انډر له په لاس کې ورکړی وي. او د دې ټیم د ټولو نه غټې ذمهواري دا وي چې خپل MT500 هتیار بچ کولی ځکه چې دا هتیار د پارمیکس د راني د تباه کولو صلاحیت لري او دغه شان انډر مستقل د ګټې د پاسه ګټه حاصلوي. خو یو څو میاشتې پس د انډر کنټرول شپ ډېر په مشکلاتو کې ګیر شي او یوه ورځ انډر وړومبی سپاهي شکست وخوري. د دې شکست نه پس میزر انډر ډېر زیات بې عزته کړي خو انډر ورته وایي که موږ ریسک نه اخلو نو موږ چېرته هم نشو کامیابېدی. بیا لږ وخت پس د بره نه اډر راشي چې په سبا له باندې به انډر او د هغه ټیم په اخري ټرینینګ باندې وځي او که چېرته انډر په دغه ټرینینګ کې کامیاب شو نو د هغې نه پس به انډر د اصلي آرمي کمانډر جوړیږي. د دې نه پس انډر پیټرا سره ملو شي او ورته وایي چې زه په دشمنانو باندې حمله نه کوم بلکې وړومبی هغې سره د سمجوتې خبره کوم. خو پیټرا ورته وویل چې د ریسرچ مطابق دا امپاسبل ده ځکه چې پارمیکس خبرې نشي کولی. نو په جواب کې ورته انډر وویل چې پارمیکس سره به د خبرو کولو خامخا څه ذریعه وي. بیا په سواله باندې انډر خپل ټیم سره د اخري ټرینینګ دپاره تیار شي او بل طرف ته ګراف، میزر او نور ډېر چې غټ افسران د دې ټرینینګ کتلو دپاره راغلي وي. دا ټرینینګ اصل کې د پارمیکس په پلینټ باندې حمله کول وي. په دې کې اچانک انډر ته د دشمنانو پوځ په نظر راشي نو انډر الی ته د MT500 هتیار استعمالولو اډر ورکړي ځکه چې پیټرا په دشمنانو باندې حمله وکړي. خو د داسې کولو نه مخکې باقي پوځ خپل پلینټ پرېږدي او په دشمنانو باندې حمله وکړي او دوی سره د MT500 هتیار ریچارج کولو دپاره لږ وخت پکار وي. په دې وجه انډر په هغه سټریټجي باندې د تللو اډر ورکړي. په کومه آیډیا چې دی په بیټل روم کې د دشمنانو دروازې ته رسېدلي وو بیا دی خپل مین هتیار د وړو شیپونو په منځ کې ګیر کړي او یو ډال ته جوړ کړي او پیټرا ته د MT500 هتیار یوز کولو اډر ورکړي. او چې څنګه MT500 هتیار د پارمیکس خواله ورسي نو هغه ریچارج شوی وي. په دې دوران کې انډر سمدستي پیټرا ته د حملې کولو انفارمیشن ورکړي او د حملې کولو سره په دغه پلینټ باندې موجود د پارمیکس ټول شیپونه وسوځي او ویره شي او اخر کار دا مقابله د انډر ټیم وګټي. په دې دوران کې دی ټول د کامیابۍ جشن مناوي. په دې کې اچانک دغه ځای ته میزر او ګراف راشي او د انډر
شکریا ادا کړي چې تا ټول انسانیت بچ کو او دا هم ورته وایي چې د نن ورځ دا مقابله ټریننګ نه و بلکې اصلي جنګ و. اینډر چې دا خبره واوري نو د خفګان نه زړه وچوي او ډېر په زور سره وجاړي ځکه چې د خپلو پوځیانو نه د ځان د حفاظت دپاره ډال جوړ کړی او د هغې قربانیانې یې ورکولې او ورسره یې د داسې ځناورو پلانټ تباه کړو چې د تېر شوي 50 کالو نه چېرته هم په ځمکه باندې حمله نه وه کړې. حالانکې دغه ځای کې ټول خلک اینډر یو هیرو ګڼي خو اینډر خپل ځان صرف یو قاتل حسابوي او په ګراف باندې ډېره غوسه شروع کړي خو په دې کې یو نرس راشي په مرۍ کې ورته د نشي انجکشن ولګوي او یو کمرې ته د خوب دپاره یوسي چې هلته کې اینډر په خپل خوب کې یو عجیبه غونته کې شیز وویني خو ډېر زر ورته احساس وشي چې دا د پارمیکس راني ده چې د همیشه نه د اینډر په خوبونو کې راځي او د سره د خبرو کولو کوشش کوي. بیا په سبا باندې اینډر راني سره ملاوېدلو دپاره هغه تباه شوي پلانټ ته لاړ شي چې هلته کې دی د پارمیکس راني سره ملو شي. د پارمیکس راني چې دی وویني نو خواله وله راشي او په مرۍ باندې وله پنجه کیږدي چې د دې نه اینډر ته دا اندازه وشي چې دا ځناور چاته هیڅ نقصان نه وررسي او دلته صرف خپلو بچو له د اوبو په تلاش کې راغلي وو. بیا اینډر ځان سره واده وکړي چې زه به د راني دپاره یو نوی پلانټ تلاش کوم چې په هغې کې اوبه هم موجودې وي چې راني خپل نوی نسل هلته آباد کړي. چونکې اوس دا جنګ ختم شوی وي په دې وجه اینډر ته پروموشن ملو شو هغه ته یو نوی ذاتي سپیس شپ ورکړی شي. بیا اینډر په دغه سپیس شپ کې د راني دپاره د یو نوي پلانټ تلاش کولو دپاره وځي. دې سره دا ښایسته کهاني په دې ځای باندې ختمیږي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې